د زابل ولایت په تورې سیمه کې کرنیزې ځمکې له کلونو راهیسې د موسمي سیلابونو او وچکالۍ له امله زیانمنې وې. د عمري ذخیروي بند له جوړېدو سره اوس دغه ځمکې د سیلابونو د ویجاړۍ له خطره خوندي شوي او د کرنې د ښه والي زمینه برابره شوې ده. د مسؤلینو په خبره بند د شاوخوا 560 هکتاره کرنیزو ځمکو د خړوبولو او د 1.8 کیلووټ برېښنا د تولید وړتیا لري. یاد بند د 120 میلیون افغانیو په لګښت د نږدې 23 مترو په لوړوالي جوړ شوی او د 2.9 میلیونه متره مکعب اوبو زیرمه کولو ظرفیت لري. د عمري ذخیروي بند د 1401 کال د اقرب میاشتې په 9مه نیټه باندې رغنیزې چارې رسما پیل شوې او د 1403 کال د سنبلې میاشتې په 11مه نیټه باندې رغنیزې چارې ختم شوې او رسما د عمري ذخیروي بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. عمري ذخیروي بند چې نوعیت د سټرکچر راکفیل کانکریټ او یا هم ګراویټي بندونو څخه ده. پروژه انشاءالله العزیز په د ټولو استانداردونو او معیارونو سره سم تکمیل شوې ده او بعضې چارې چې پاتې دي چې هغه ګلونایز فینس ده، د ساتونکو لپاره د تعمیر رغول دي، د پرچاوي یا سروس پلوي سایډوالونه او چینل رغول دي او همداراز له کریز څخه تر ګالرۍ پورې د نوي درینج هولونه دي چې دا عملا اوس موږ په ساحه کې جریان لري او دا به انشاءالله العزیز په ډېر نږدې وخت کې تکمیل شي. ځایي اوسیدونکي او کروندګر وایي د عمري بند له جوړېدو وروسته یې په ژوند کې مثبت بدلون راغلی. کرنه پیاوړې شوې، د ځمکې لاندې د اوبو کچه لوړه شوې او د وچکالۍ اندېښنې تر ډېرې کچې راکمې شوې دي. دغه بند چې جوړ شوی دی دغه منطقې ټولو سره آبادې شوي دي. پخوا دلته هېڅ شی هم نه و په دې ځای کې، دا دغسې تورې دښتې وې. مخکې خو وروره د چشانو اوبه چې یو ځای به په دغه ساحه کې سړي ډېره برمشه وکړې وه، نو بیا د چشانو اوبه وې، هغه به یو سړي د زما رقمه د خلکو کار یې ولانه. نو اوس خو شکر ده، خو 100 متره باندې مو اوبه دي، په کنده کې هم روانې دي. هر سړی برمه راوستی چې که مسکین ده که غریب ده که بزګر 100 متره برمه و یو 2 انچه مایع چلی. تقریبا په دې ځای کې کومې ستونزې شوې د اوبو له مشکلاتو له امله نه چا مځکه رانیوله، نه آبادوله، نه اوبه وې، خلکو د څښاک اوبه هم نه درلودې. بیا چې دا بند جوړ شلو اوس یې دونه نفوس ونیوی چې یوه ولیس مځکه هم نه پاتېږي، چې مخکې په 50,000 بکالدارې به اوس په 15 لکه افغانۍ هغه مځکه. نو د دې بند په جوړېدو سره دونه ګټه وکړه. د زابل ولایت مرکز قلات اړوند تورا سیمه کې عمري ذخیروي بند جوړ شوی. د سیمې د خلکو په خبره په دغه سیمه کې وروسته دغه بند له جوړېدو د خلکو استوګنه او کرونده مخ پر ودې ده. محمد عارف لیوال، امید رادیو، زابل.